احتجاج هم الاخان با ایداز کړی و چې تر تناینا تر ګلکاس پرې 42 کیلومتر روډ دی 21 ماینه پهله دغه ټندر شوی دی او ورکاډي رغلای دی وس وخسته ان ال سی دی نرمیش د ان ال سی نه د مطالبه کی چې یاره 21 ماینه ورشولې ته په دغه آبند 4 ویل نه شری کوي میشته ډیر زیات تکلیف دی تر تنای پر 18 کیلومتر روډ دی میش په 10 منټ کې راسي تنای نه سپین پر 7 کیلومتر روډ دی میش 1 غنټه په لګوي نرمیش دغه حق غشتنه کی د میژاینی حق دی چې 21 مہینے پہلے د افتتاح کړی دو ټندر د شوی دی تر زر نه زر د روټ شریکا کا شری نکړه ان ال سی سری پلای نکړه رو 30 تاریخ پر ډیډلاین دی ورکوي په 30 تاریخ او میش مین د ډی خان شارا بند کوي او د پولیو په بند کول بندو میش په 30 تاریخ باندې لا عمل ته کوي چې یاره میش څه وکی کنه د میش نورا مجبوری دو او میش بیا ریکوست ورته کی چې میش ته د 4 زر تر زر شری په 12 سپتمبر 2020 کې د دغه روډ افتتاح شوی دو هزارای دی چې ان ال سی ته انډ اور کړی دو 20 پر 4 نه پیراونه میش د یی چې لکه د ساوث وزیرستان کې دغه سه ایکسپاټا کې چې چورا چاره چورس کې مینا شوی دی خلیفہ فایل کې شتا ګراوند ریالیټی نشتا په ګراوند باندې نشتا میش د یی چې کې دا شیدا د کرپشن شکار ګرځیدلی وی اسه په کتابینا کې په کاغذینا کې په فایلینا کې داروټ پوښښ وایي میش د محمد خان وزیر اعلی د کور کمانډر نه آی جی سی ساوث نه دا ریکویسټ کی چې دا روډ باندې د 42 کیلومتر روډ د تنایي چوک نه او د ګلکاس پاره چې دا کې میش د جنوبي پښتونخوا سره د ژیب سره ملاویږي به دا روډ د فورا چا شری کی که شری نکړه د دغه خلک متفقه په دا غونډ سیاسي خلک په دا قومي مشرون علما کرام غونډ په ګډون یو لای عمل 30 تاریخ پر میش ډیډلاین ورکړی دی چې فورا د چار شری لکه څنګه د روډ په اهمیت باندې د میش په دغه مسایل باندې ډیر خلک وژغېدل ډېرې میش ملګري وژغېدل خبره خو کلیر دو خو غټه خبره دا ده چې زه دا یم چې یوره د مځکه اسمون جوړ شوي دي دلته دا مسلې شته دا کوم ته اهمیت یې دا دی چې دغه د روډ او د کمیونیکیشن مطلب څه انکار نشي کړی نو لحاظه زه دا یم چې د تنای نه د ګلکا ژوپره تقریبا غونډه 120 کیلومتر لیار دو نو دا تقریبا آلموست 1 غنټه لګیږي او موجوده وخت کې چې کوم د ویس روډ په کوم حالت کې دی دا باندې تقریبا د ټوله پاکستاني غونډ پاکستان خلک استعمالوي نو تقریبا 2 غنټه مزال دی په او دا د پاکستان دغه غونډه خلک نقصان دی د غاز فیول کنزمپشن زیات شي ټیم زیات لګیږي او په لیار کې مسایل ډېر زیات وي د خلته او دا ویس حال چې کوم سیلاب راغلی او په دا کې د نثار روډ بند شو نو دا غونډ ټریفیک ټول پاکستان خلک دوله پرته نو هغه خلته انتهایی مسلې وي او ډېرې پریشانۍ سره مخامخ وي نو لہذا میش ان ال سی ته دا ریکویسټ کی چې دا یو عارض نه دو الله خان بای دا میش تقریبا په دنه مخه د میش د یونین کونسل چیرمن د موسی راوی لور دی دغه تقریبا د وتم یاشت نه میش په دا لګیای میش په دا کې تقریبا آی جی اف سی ساوث او کمانډنټ د میش د ساوث وزیرستان د لور وزیرستان ای سی او ډی سی او هغه نه علاوه ډیره کمشنر او ورسره میش محمود خان دا غونډ ته میش لیټر هم پکې کړی دی چې میش دا مسله دو او دا روډ او ان ال سی صرف یک یو مسله وا چې دی چې دغه اسټیمیټډ کاست چې کیم دی دا لش کې کم دی نو لہذا هغه دی ریوایز کا ریکویسټ وکړه هغه سی ان ډبلیو دغه تا هغه ریوایز وشه تقریبا 1 ارب 53 کروڑ روپۍ ورته منظور دي نو لہذا میش 30 تاریخ پر دی ته ډیډلاین ورکوي چې 30 تاریخ پر کدی چې کیمپ دل شفت کو هیوی ماشینری شفت کړل خو ټیک شول کنه میش سره دوه درې اپشن دی په میش د خپل مشرونه سره او د سیاسي قائدین سره مشوره کی په نه بعد میش د عمل کوي که په د خلک باندې د دغه ریاست رقم مکه جوب ټو تنای ټو وانا روډ دا د جوړ کو یو د خلک سپیکټا نږدې شي او یو چې دغه خلک کې مشکلات دوه حل شي خلکو تجارت سٹارټ کو د اصلونو نفرت وکړو د منشاتو نفرت وکړو